السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت بتوفيق سرا او دا غب رحم او کرم سرا دا سوالات و جواباتو بدی مبارک سلسله کې نن دا یو ورور سوال کړی دی او ډېر ښایسته سوال دی. په ما باندې کله ناکله داسې چپه راشي چې زه بېهوشه شم. زما داسې مرض دی چې کله ناکله زه راولېږم بېهوشه شم، لږ ساعت له بیا برابر شم. خو کله داسې کېږي چې زه په مانځه کې ولاړ یم او په ما باندې دا چپه راشي، دا حمله راباندې وشي او بیا زه نه څه اورم نه څه اینم، هېڅ هم نه پوهېږم څه وخت دپاره، یو څو سیکنډو دپاره، لږ وخت. نو سوال دا دی که چېرته داسې وشي او بیا زه هوش کې راشم، دا مونځ یې مخکې پوره کوم او که نه؟ تاسو کوم ګډ مفتیان یې، څه خیال دی ستاسو؟ دلته د اکثر د ځان نه سم تقوادار جوړ کړي، ډېره کې چې موږ کینو د امت دا غټې مسلې اړو راړو. څه وایې ته؟ څه تا ته ولې خډاریک ته څه وایې؟ سوال دا دی چې یو سړی مانځه منځ کې به بېهوشي راغلی یو څو سیکنډو له، ډېره نه څو سیکنډو، او بیا هوش کې راغلی، مونځ مخکې پوره کوي. بل څه ته ډېر جګه جذبه کې راپاڅېدې څه او ته څه خیر ستا استدلال ته ښه سوچ دی، ښه طرف ته دی، خو هغه استثنایي حالات دی، سړي باندې ځنکدنې او سخت دی. جواب د دې دا دی، یاد کوي دا خبره چې کله هم د یو انسان عقل کار پرېږدي، وعي ختمه شي، دی نه محسوسوي هغه څه چې خوا کې دي، نه اوري نه ایني، اگر که یو څو سیکنډو لهی د ده اودس مات شو، د ده اودس مات شو. مفتي صاحب او تا او دی دواړه په یو لارې دی، د ده اودس مات شو. ولې؟ عقل ختم شو. کیدی شي د ده اودس مات شوی، یعنې څه خارج شوي، او چې سړی اوده شي مات شو که مات نه شو، نو بیا خو ستاسو د خبرې مطابق بیا هم اودس صحیح دی. نو ځکه عقل چې ختمیږي په یو څو خبرو سره، اولنی خوب، حکم خوب، زورور خوب، په دغه خوب سره اودس نه ماتېږي. دا هسې هغه اولنۍ جټکې غوندې کې نه، سړی په دې خوا او شا په دې خلکو پوهېږي، خو داسې پوره پرې نه پوهېږي، دې سره اودس نه ماتېږي. ولې؟ ځکه چې دی په ځان پوه دی، خو چې ښه جوور پکې ورننوځي او خڼاري کوي، لکه خیال هم کړی دی مکه مدینه کې اکثر دا مصریان ما لیدلي دي پراته به او چې مؤذن ووایي قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، دی 5 ګنټې اوده و ښه، او ماسپښین لمانځه له به سړی راپاڅي، بس خپل جانماز به بیا داسې مخکې داسې په اوږدو پروت وي، بیا په پلنو کې او په منځ اوده لکه اودس. ته خو 5 ګنټې اوده وي، لکه اوس دې ته هم سړی د خوب هغه اولنۍ جټکې وایي، نو چې هغه اصلي خوب به کمې وي منځنی، د دې خوب سره اودس ماتېږي. بله حدیثونه موږ څو پیرې ذکر کړي. دویم عقل ختمیږي په څه سره؟ په لیونتوب سره. لیونی سړی په ځان نه پوهېږي. دغه شان عقل ختمیږي په بېهوشۍ سره. کله سړی بېهوشي شي که نه، نو دی په ځان نه پوهېږي. نو موږ دا وایو حاصل د خبرې دا شو
د یو انسان چې عقل ختم شو، شعور ختم، دی په څه نه پوهېږي، څه نه اوري، اگر که یو څو سیکنډو لهیي د ده اودس مات شو. چې اودس یې مات شو، مونځ یې ختم شو، دی به د اول سر نه اودس به وکړي او بیا به دا مونځ کوي، ټول مونځ به د اول سر نه کوي. والله اعلم.